د افغانستان یا د افغانستان د خلکو هیلې او ارزوګانې دا دي. شخصا زه خپله د یو افغان په حیث زما هیله دا ده چې د افغانستان جګړې ته باید خاتمه پیدا سي. یعنې په دې منظور کوم توافق چې امریکایانو او طالبان سره کړی دی هغه باید عملي سي او هر څه ژر عملي سي. د امریکا له نوې رهبرۍ څخه دا غوښتنه ده چې د امریکا نوې رهبرۍ دي د افغان سولې په خبرو کې مهم مثبت رول ولوبوي او په افغان سوله کې دې د یو منځګړي په حیث باندې دې ته کار وکړي چې په افغانستان کې دې لومړی اوربند او بیا تلپاتې او دایمي سوله راشي. جو بایډن باید د افغانستان سولې ته یو ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو په افغانستان کې صلح راسي، دغه جنګ او جګړې نور ختم سي چې د افغانستان خلک دې جنګ ډېر ځپلي دي. د ډېره وخته څخه په افغانستان کې دغه جګړه ناپایه جګړه شروع ده چې هر ورځ موږ شاهدان یو چې د افغانانو دپاره هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د امریکا د نوي حکومت نه چې اوس نوې کابینه جوړیږي یوه غټه هیله چې د ټولو هیوادوالو ده هغه د سولې دغه روانې خبرې دي چې اوس په ټپه ولاړې دي. هیله مو دغه ده چې دغه پروسې ته چټکتیا ورکړي او دغه پروسه په کامیابۍ سره پای ته ورسوي.